بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی ما د دوهم ټولګي د ریاضی مضمون ښوونکي ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زمونږ نننی لوست د کتاب دویشتم لوست پورې اړه لري چې د کتاب یو 50مه پاڼه ده او موضوع د جمع او تفریق د عملیو آزمول د یو بل په واسطه دي. ګرانو زده کوونکو، په تېره زده کړه کې تاسو زده کړل چې څنګه یو عدد چې تاسو کله جمع کوئ سره یوځای کوئ څه رقم باید پوه شئ چې ستاسو سوال صحیح دی او که غلط دی. ګرانو زده کوونکو، په تېره ورځ کې موږ یو سوال کار کړی و، یو د کتاب مثال و، یو څه تاسو ته د کورنۍ دندې په حیث پرېښي وو. انشاءالله چې تاسو خپلې کورنۍ دندې ترسره کړې وي. بیا هم راځم زه د کتاب هماغه یو 50مې پاڼې ته او یو څه سوالونه یو ځای سره کار کوو تر څو وګورو چې تاسو چې کومه کورنۍ دنده ترسره کړې ده هغه سوالونه صحیح تاسو حل کړي دي او که غلط دي. که چیرې صحیح وي خو تاسو چې کړي د دې عملیه یا د امتحانول یا ازمول تاسو زده کړي دي. که نه وي نو راځئ چې یو ځای سره حل کړو. که چیرې پکې څه غلطي وي تاسو کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې اصلاح کړئ. تاسو هم خپلې کتابچې قلمونه راواخلئ. راځئ چې دا سوالونه سره یو ځای کار کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته راځو د کتاب څو یو 50مې پاڼې ته بیا چې یو سوال موږ کار کړی و، دا نور مې تاسو ته پرېښي وو د کورنۍ دندې په حیث. اوس راځئ چې یو 2-3 سواله نور یو ځای سره کار کړو او وګورو چې څومره تاسو په دې عملي باندې پوه شوي یاستئ او څومره ستاسو سوالونو جواب صحیح راوتلی. ښه، راځئ چې کوم یو سوال کار کړو. تاسو ماته یو سوال راکئ او ویې وایئ چې کوم یو سوال کې تاسو ستونزه لرئ چې زه هماغه تاسو ته کار کړم. دا که هر یو تاسو غواړئ راځئ چې هماغه سوال سره کار کړو. راځئ چې د کتاب دې پوښتنې ته لاړ شو ځکه چې دا لږ مختلفه دی. په دې کې خو کله یویزه کمه، کله زیاته، کله پورته ضرورت وي او کله نه، او کله حاصل. اوس خو دا جمع ده او په دې کې جمع کې چې کوو موږ اعدادو حاصل نیسو. دلته ګورو چې دا یویزې خانې چې دي یو شی دي. راځئ چې دا سوال حل کړو وګورو چې د دې حاصل جمع څه رقم راوځي. ښه، دلته سوال دی چې 20 جمع 28. ښه، 20 جمع 28. اوس دلته ګورو چې اولې خانې یا یویزې خانې یو شی دي. دلته دا چې کوو سره یو ځای جمع کوو او پس د هغې نه امتحانو چې سوال زموږ صحیح دی او که غلط. ښه، 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ولو بیاګانې دي او ودانې هم بری دي. څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ښه، دا څو شو؟ 14. اوس د 14 عدد څه رقم لیکل کېږي؟ 1 4. دې کې تاسو اوس په دې پوهېږئ چې یویزه خانه یې چې هر څه یې د یویزې لاندې لیکو او هر څو لسیزې چې ولري هغه چې کوو پرېږدو د حاصل په توګه او وروسته یې د لسیزې خانې سره جمع. دلته په یویزه کې موږ څو لرو؟ 4. ښه، په یویزه کې موږ لرو 4. اوس راځئ چې خپله او څو دانې چې دلته حاصل پاتې شو؟ 1 دانه لسیزه خپله لیکو دلته. اوس راځئ چې لاړ شو لسیزه خانه وشمېرو چې دلته د دې اعدادو حاصل څو راوځي. په لومړي جز کې لسیزه خانه کې موږ لرو 6. 1 2
درې څلور پنځه شپږ. ښه په دویم جز کې څو دي؟ دوه. یو دوه. دا څو شو؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. دا څو شو؟ اته. دلته تاسو دا اته نشئ لیکلی ځکه یو دانه تاسو څه لرئ؟ آفرین یو دانه حاصل لرئ. که دلته تاسو دا اته ولیکئ او وروسته دا سوال خپل وازموئ او امتحان یې کوئ د سوال جواب غلط راوځي. دلته به تاسو څه ولیکئ؟ آفرین نهه ځکه یو دانه حاصل هم لرئ. ښه د دې سوال جواب څو شو؟ څلور نوي. اوس راځئ چې دا سوال امتحان کړو چې څه رقم د دې جواب راوځي. ښه دا چې څه شو؟ د جمع لومړی جز و، دویم جز او دا چې شو؟ حاصل جمع. ښه دلته اوس حاصل جمع موږ چیرته لیکو؟ په امتحان کې آفرین حاصل جمع په مفروق منحو کې لیکو. مفروق منحو کې. ښه اوس یو دانه عدد یا یو جز دې نه موږ چې کو مفروق کې لیکو هغه منفي کو چې هر یو جز موږ دلته ولیکو بچې بل جز زموږ لاسته راشي. راځئ چې دا دویم جز ولیکو. اوویشت منفي دا هم دی مفروق. ښه دلته اوس بیا موږ پوهیږو چې یویزه خانه دلته د یویزې نه کمه ده په مفروق منحو کې. څه باید وکړو؟ د دې نه یو دانه لسیزه پور واخلو چې دا کوم یو عدد دانه جوړیږي؟ څوارلس. اوس د څوارلسو نه چې موږ اووه منفي کو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس. ښه څوارلس دی. دې نه موږ څو باید کم کو؟ اووه. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. اووه دانې ورنه کموو ګورو چې څو پاتې کېږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. څو پاتې شو؟ اووه. ښه دلته موږ څو لرو؟ یو دانه خو موږ پور اخیستی و. دلته څو پاتې شو؟ اته. د اتو نه چې دوه لاړ شي دا څو دانې دي؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. د اتو نه چې دا دوه موږ کم کو څو پاتې کېږي؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ. دا چې دی حاصل تفریق. حاصل تفریق. دا تاسو ولیده چې دا یو جز موږ ورنه منفي که د دې جواب څه راوته؟ دویم جز موږ ته لاسته راغی. یعنې زموږ سوال صحیح حل شوی. او که چیرې تاسو نه ایر شي چې دا حاصل ورسره جمع نه کوئ لکه دلته اته ولیکئ او یا د دې په مثال نور رقم سوالونه چې عدد ورسره جمع نه کوئ جواب ستاسو غلط راوځي. راځئ چې یو سوال بل کار کړو ګورو چې د هغې جواب څه راوځي. کوم یو سوال کار کو؟ راځئ چې د کتاب اخرنی سوال کار کو او وګورو چې ستاسو جواب هم همدغه شان راوتی همدغسې جواب تاسو لاسته راوړی که نه فرق لري. کوم یو دی؟ اووه پنځوس نه څو دي؟ پنځه اویا. آفرین پنځه اویا جمع شپاړس. ښه پنځه اویا جمع شپاړس. پنځه او شپږ سره جمع کوو. پنځه او شپږ.
ښه څو شو دا تاسو شمیرئ ما ته ووایئ چې څو شو آفرین 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10 11 څه رقم لیکل کیږي په دې شکل ښه د 11 نه اوس 11 کې څو دانې یویزې دي یوه دانه لسیزې څو دانې دي یوه دانه لسیزه دلته حاصل نیسو ښه اوس راځو خپلې دویمې برخې ته یا لسیزې خانې ته دلته لرو 3 شپږ یو بله مرسته سره کیدو دلته څو لرو آفرین دلته څو لرو یو ښه 1 2 3 4 5 شپږ 7 او 8 اتو سره یو دانه دلته حاصل لرو موږ څو کیږي دا چې دی دلته حاصل دی څو کیږي 9 آفرین 9 اوس څه کوو دا سوال امتحان کو چې اوس د دې جواب موږ صحیح راایستلی او که نه په دې جواب باندې موږ پوهیږو که نه یعنې د جمع طریقه باندې پوه شوي یو که نه اوس دا چې کوو امتحان کې څه باید وکړو حاصل جمع یو نوي ده یو جز ورنه منفي کوو دا جز منفي کو که دا ښه مخکینۍ پوښتنه کې موږ دویم جز منفي کړی په دې کې لومړی جز ورنه منفي کوو کله چې دا جز ورنه منفي کو باید چې موږ ته دا جز لاسته راشي که لاسته رانغی سوال غلط دی راځئ چې 15 یو عدد ورنه منفي کو ښه دلته یو نه 15 نه کمیږي یو دانه دې نه پور اخلو چې څو شي 11 د 11 نه چې 15 کمی شي 1 2 3 4 5 شپږ 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 دا 11 15 چې ورنه کمی شي 1 2 3 4 5 څو پاتې کېږي 1 2 3 4 5 شپږ دلته څو پاتې دي 8 که نه ځکه 11 لسیزه موږ چې کړې وه دلته پور اخیستې وه د 8 نه چې ولاړ شي 1 2 3 4 5 شپږ 8 د 8 نه چې وکمې کو 1 2 3 4 5 شپږ څو پاتې شو 14 وم کتل چې زموږ دویم جز د جمع 14 او دلته هم موږ د 14 عدد لاسته راوړو ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه زموږ نننۍ زده کړه چې د جمع چې شو آزمولو د تفریق په واسطه چې موږ خپله د جمع سوال څه رقم پوهیدو چې خپل زموږ د جواب چې دی صحیح دی او که غلط انشاءالله چې تاسو هم په دې توګه باندې خپله کورنۍ دنده حل کړي او سوالونه هم صحیح راوځي انشاءالله تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله سپارم خوشحاله او بریالي اوسئ